مونږ برداشت کړی. زه به یو څو شعرونه ووایم د صدر صاحب په اجازت باندې که ستاسو اجازت وي چې د محبت په عقیده باندې ښه کلک ولاړ یم. ګار صاحب د محبت په عقیده باندې ښه کلک ولاړ یم، په سرو غرمو ستا انتظار ته په سړک ولاړ یم. او ځکه شهید شومه زما په مرګ ماتم مه کوئ، ځکه شهید شومه زما په مرګ ماتم مه کوئ، د خپلې خاورې حفاظت له په پاټک ولاړ یم. مننه. ځکه شهید شومه زما په مرګ ماتم مه کوئ، د خپلې خاورې حفاظت له په پاټک ولاړ یم. په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي خیاله، په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي، دا چې په لاس کې مې کتاب دی په ټوپک ولاړ یم. مننه. په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي، دا چې په لاس کې مې کتاب دی په ټوپک ولاړ یم. زه د جنګونو قایل نه یم، محبت ویشمه احساس ځکه زه دا من په مسلک ولاړ یم. لره مننه. یو څو شعرونه نور دي چې ترنم نه پرېوتي وو. یو څو شعر یم. ها خدای خو د یو زوی د ټوپکو په بارودو مړ کي، دا څوک چې ماله په دې خاوره کې جنګونه غواړي او د خور د حق په مرۍ غلی شي حصه نه مني، دا خلک بیا هم په سجده شي جنتونه غواړي. مننه. د خور د حق په مرۍ غلی شي حصه نه مني، دا خلک بیا هم په سجده شي جنتونه غواړي. او بیا د بازار نه ملامته کور ته راورسېدم، جیب مې خالی دی او بچي رانه څیزونه غواړي. مننه. بیا د بازار نه ملامته کور ته راورسېدم، جیب مې خالی دی او بچي رانه څیزونه غواړي. زمونږ د غرونو ساده خیلو مینه دغه وي چې مینوس صاحب، زمونږ د غرونو ساده خیلو مینه دغه وي چې د خپل مین نه په رومال باندې ګلونه غواړي. مننه. او داسې په ملاسته په پالنګ کې امن نشي راتلی، داسې په ملاسته په پالنګ کې امن نشي راتلی، احساس دا وطن لا اوس هم ډېر سرونه غواړي. او یو غزل وایه چې ما سره د امن ملګري څوک د ډب مسلمانانو، په تاسو کې دا من د رڼا ملګري څوک دي او د ډب مسلمانانو د رښتیا ملګري څوک دي. په تاسو کې دا من د رڼا ملګري څوک دي، د ډب مسلمانانو د رښتیا ملګري څوک دي. د جهل د تیارو نه را بهر شلاسو چت کې د غل ملګري څوک دي او د مولا ملګري څوک دي. د جهل د تیارو نه را بهر شلاسو چت کې د غل ملګري څوک دي، د مولا ملګري څوک دي. راځئ چې ټول مین یو بل ته خپلې کیسې وکړو، چې ما په شان په زړه پکې تباه ملګري څوک دي. مننه. راځئ چې ټول مین یو بل ته خپلې کیسې وکړو، چې ما په شان په زړه پکې تباه ملګري څوک دي. او دا شعر پکې یو نه دی، ما ته نه یادېږي، خو اخر وایي دا نن خو درنه ډېر خلک تاویږي را تاویږي، خو ستا سره احساس د سبا ملګري څوک دي. دا نن خو دا اخرې دا نن خو درنه ډېر خلک تاویږي را تاویږي، خو ستا سره احساس د سبا ملګري څوک دي. او ترنم خو یاره ما نه دی کړی زیاته. هغه ډېر ښکلی ترنم دی کړی. څو شعرونه ته ووایه نه نو اوس زه به څه برړی وم لکه خو دوی ترنم مرکه کې چې ترنم کړی خو ډېر ښکلی ترنم دی. تا ته ډالۍ دی یارو کم مه کوه. یاره بس زه ترنم ما کړی نه دی لومبی، خو ځکه چې ټول مشران ناست دي خیالي صاحب بخښنه غواړم. او لکه خو زه راتاوېدم ننګار صاحب ته دعا خواستې چې ما راجه کښه الله دې خیر وکړي، که زه پکې غلط شوم ما به پرېښي یاره. ټیک ته وایم زه کوشش کوم انشاءالله. صحیح ده. صحیح شو. دا ترنم باندې زه دا وړوکي شان غزل دا ټول چې دې سرتاج صاحب ته ډالۍ دي، دا ما ریکارډ کړی مو، خو لکه بیا نه شوی که نه. دی چې مایوسي دا ما به مړه کي، تنهایی د ما به مړه کي، مایوسي د ما به مړه کي، تنهایی د ما به مړه کي، تنهایی د ما به مړه کي. سمستړې ستړې ستړې سمستړې ستړې ستړې زندگی د ما به مړ کي،
مایوسی د ما بمړ کی مایوسی د ما بمړ کی پر اختیا ویل دلتا پر اختیا ویل دلتا پابندی د ما بمړ کی مایوسی د ما بمړ کی مایوسی د ما بمړ کی یو ارمان پوره کیږي یو ارمان پوره کیږي غریبي د ما بمړ کی مایوسی د ما بمړ کی سرتاج صاحب تاسو ته ډالۍ چې ستا په شونډو اے ګل رنګا ستا په شونډو اے ګل رنګا خاموشي د ما بمړ کی تنهایی د ما بمړ کی درد نه ډک ستا احساسا درد نه ډک ستا احساسا شاعري د ما بمړ کی مایوسی د ما بمړ کی او دوه شعره په غیر د بس دا دومره چغې پوره وي یاره مهرباني که نه بس ښه دی ما شوګیري کړي دي ما انتظار کړی دی ما ته د خپلې زندګۍ بلحازار کړی دی ما شوګیري کړي دي ما انتظار کړی دی ما د خپلې زندګۍ بلحازار کړی دی او ښه راته ګوري چې ډوبېږم خلاص نه راکوي ما په یو داسې بېوفا سړي بار کړی دی ښه راته ګوري چې ډوبېږم خلاص نه راکوي ما په یو داسې بېوفا سړي بار کړی دی ولې به نه کوي زما غزل د وخت خبرې مینو صاحب ولې به نه کوي زما غزل د وخت خبرې ما د لفظونو په جامه ورله سینګار کړی دی مننه ولې به نه کوي زما غزل د وخت خبرې ما د لفظونو په جامه ورله سینګار کړی دی نوې مین و د یو بل په کتو نه مړېدو موږ په لمبه لمبه حالاتو کې دیدار کړی دی نوې مین و د یو بل په کتو نه مړېدو موږ په لمبه لمبه حالاتو کې دیدار کړی دی او بیا د خربوټي نه د مینې زمزمې راخیږي احساسه بیا مین یو بل ته اظهار کړی دی